اوتابنګو هغه چې امریکایانو په باغ وش کې د خلکو نندارې لپاره اچولی و. اوتابنګو د کانګو هیواد هلک و چې په 1904 میلادي کال کې د غلامانو د امریکایي سوداګر سامویل فرنر لخوا له کانګو هیواد څخه وتښتول شو او د امریکا د نیویارک ښار په برونکس پارک کې د بیزوګانو سره یو ځای په پارک کې د خلکو د نندارې لپاره بندیوان شو. هغه د 12 او 14 کلونو ترمنځ عمر درلود چې د عیسوي تبلیغي سامویل چې وروسته د غلامانو په سوداګر تبدیل شو وتښتول شو او نیویارک کې د وحشي ځناورو یاد پارک ته یې انتقال کړ. دا یوازې بنګو نه و بلکې د نوموړي نږدې 8 نور ملګري هم وو چې په یاد پارک کې به نږدې 8 میاشتې له کالیو پرته د نندارې لپاره د خلکو پر مخ وړاندې کېدل. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې وایي چې یاد پارک ته به زیات شمیر امریکایان ورتلل او په هغه وخت کې د دې پارک مراجعین ډیر زیات وو، خو هیڅ چا د یو معصوم ماشوم په ژوند او هلته د ځناورو سره په بندیتوب اعتراض نه کاوه. وروسته د یو شمیر کسانو لخوا نوموړی له یاد باغ وش څخه وویستل شو او ډیره هیله یې لرله چې خپل هیواد ته ستون شي، خو د تګ پیسې یې نه لرلې او د رسنیو د راپورونو سره سم نوموړي په پای کې هیواد ته د تګ د ډیر شوق او خپلې بېوسۍ له لامله ځان وژنه وکړه.